د ښوونې او روزنې پوهنځی په شیخ زاید پوهنتون کې د ځینو خاصو ځانګړنو په لرلو سره د خاصو وړتیاو درلودونکې ده. یا د پوهنځي د خدماتو وړاندې کوونکي او نور داسې اوصاف لري چې سړی حساب پرې کولی شي. د ښوونې او روزنې پوهنځی اوسمهال د ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي 4 څانګې لري چې په یادو څانګو کې 800 محصلین په زده کړو بوخت دي چې له جملې څخه 246 نارینه او 144 محصلین شامل دي. د یادې پوهنځي رئیس پوهنمل ډاکټر غلام اقبال مرستیال وایي د ښوونې او روزنې پوهنځی چې د پوهنتون د فعالیت سره یو ځای په فعالیت یې پیل کړی دی او د پوهنتون له فعالو پوهنځي څخه هم شمیرل کېږي. په دې کې 29 کسان دي. د 29 کسانو استادانو له جملې څخه یعنې په دې تشکیل کې 29 کسان استادان موږ لرو چې په دې کې 24 ماسټر، یو ډاکټر او باقي 15 کسان چې دی هغه به ان شاء الله په دې راتلونکي کې ماسټر شي. نو مقصد موږ استادان ټول د ماسټرۍ په کچه دي.